عافیه صدیقی د عافیه صدیقي په اړه ستاسو نظر؟ عافیه صدیقه یوه مظلومه خور چې ټول اسلامي امت یې ننګوله، یعنې دا نننۍ زمانه کې اسلامي امت تر ټولو نه لوی پیغور د عافیې صدیقې په زندان کې پاتې کېدل. نو الله عز وجل د ټول اسلامي امت ته د دې اتفاق ورکړي چې کېدای شي داسې نورې ډېرې مظلومې بندیانې وي. ما ته معلومات شته د کله چې د حماس مجاهدینو په اسرائیلو برید وکړ د مروان برغوثي ښځه، نو هغه هم څو څلوېښت کاله د زندان کې وله او په اسرائیلي بندیانو باندې راخوشې شوله. مروان برغوثي لا تر اوسه بندي ده، خو ښځه یې د څو څلوېښت کلونو نه وروسته راخلاصه شوله. نو خو خیر هغسې ډېرې ښځې شته چې لا افغانانو ته معلومې نه دي، مسلمانانو ته. نو الله پاک دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې یو ورځ د دې د ازادۍ خبر د افغانانو په لاس باندې وسي، نو تر ډېر به زیات خوند وکړي. عافیه صدیقه د اسلامي امت لپاره یو پیغور، اسلامي امت چې ننګوي نو هغه یوه دغه ښځه. مننه.